خپل روباټ کې زیات اپډیټ راوستي دوستانو. کله چې تاسو راشئ همسټر کمپیوټر راخلاص کړئ او ورډر پورې ته راشئ، په دې کې صرافیانې زیاتې شوي چې هغه باینانس ایکسچینج هم دوستانو. نو څنګه کولی شو باینانس ایکسچینج والیټ له دغه سره کنیکټ کړو، ادرس یې ورسره کنیکټ کړو، تر څو زموږ د تاسو ویډرا چې دی هغه مستقیما بیا باینانس ته وشي دوستانو. نو طریقه چې دا خورا اسانه ده. د هر څه مخکې به تاسو راځئ خپل همسټر کمپیوټر به راخلاص کړئ او خاص همسټر کمپیوټر کې بلاندې اډرا برخه تاسو راځي، په دې باندې به کلیک واخلئ دوستانو. او کله چې راشئ په دې برخه کې تاسو ویډرا اپشن راځي، په دغه ویډرا اپشن باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. همسټر کمپیوټر به 11 ورځې وروسته خپل مایننګ چې د هغه پای ته ورسوي او د لانچ کېدو چارې چې د هغه په پیل شي. دا چې لیست شوی دی په باینانس سره پای کې هم دی او کیکس کې هم دی، بای بیټ کې هم دی، او یوه بله ایکسچینج دی هغه ای بی آی دی، او په اون چین یعنې هغه کې هم د مخال چې دی هغه په ټون کیپر کې هم دی دوستانو. نو د دې لپاره موږ تاسو راځو باینانس ته که تاسو لګیم او که بای بیټ ته لګیم، دغه دوه چې په افغانستان کې کار کوي او ښه نتیجه ورکوي، کولی شئ دواړه په خپلو الکترونیکي تذکره پاسپورټ باندې ویریفای کوئ. خو زه غواړم دغه دوستانو باینانس ته ولیږم، نو راځم په دغه باینانس ایکسچینج باندې کلیک ورته اخلم او راځو یس آی هاو ایټ راځو په دې باندې کلیک اخلو. په لومړي سر کې موږ تاسو څخه همسټر ډیپوزیټ ادرس غواړي او په دویم کې موږ څخه میمو غواړي. همسټر ډیپوزیټ ادرس لپاره به راشئ خپل باینانس به دوستانو تاسو راخلاص کړئ. کله چې باینانس راخلاص کړ، باینانس کې لاندې دغه اپشن تاسو ته ښکاري، په همدغه اپشن به تاسو راشئ کلیک ورته واخلئ. دوستانو په دغه سرچ کې موږ تاسو ته نه راوړي، او تاسو چې دوستانو کله راشئ دوه ډوله باینانس به وي تاسو سره. ما سره خو اوس مهال دغه چې دغه ډول دی، او دلته چې کله تاسو کلیک واخلئ پورته به تاسو ته سپاټ لیکلی په دغه ځای کې سپاټ به درته لیکلی، هغه سپاټ باندې چې کلیک واخلئ او لاندې به یو د سرچ آیکن وي دوستانو، دغه ډول د سرچ آیکن وي، په دغه سرچ آیکن باندې چې کلیک واخلئ او همسټر به ورته سرچ کړئ او تاسو به هغه ادرس راواخلئ او را به شئ. اوس زه په دې ځای باندې راځم، په دې ځای باندې تاسو کلیک واخلئ او ډیپوزیټ ته به راشئ. ډیپوزیټ کې اوس دوستانو ګورو په دې کې موږ تاسو لیکو چې همسټر. ها دا دوستانو تاسو همسټر تاسو کله راوړي همسټر کمپیوټر را به شئ، په همدې باندې به کلیک واخلئ او دغه به دوستانو ټون کوین باندې لنچ کېږي او لیست کېږي. را به شئ په همدغه ټون به کلیک ورته واخلئ او دغه ادرس ډیپوزیټ ادرس به لومړی را کاپي کړئ او را به شئ دغه ادرس به اوس تاسو دلته ورته پیسټ کړئ. ادرس تاسو سم باید را کاپي کړئ او میمو ته دوستانو راځو. اوس په دې کې موږ تاسو اوس راځو دغه کوم چې د همسټر میمو ادرس دی، راځو دغه باندې کلیک اخلو او دغه موږ تاسو اوس کاپي کوو او په دغه ځای کې پیسټ کوو ورته لږ. ښه دغه کار هم دوستانو وشو، زموږ ډیپوزیټ ادرس هم کاپي شو او میمو هم کاپي شو او نو چوز یت چې دی هغه دوستانو هسې هم سټیټ دی دوستانو. نو راځو سیو این چوز باندې کلیک ورته اخلو. سیو این چوز باندې چې کله کلیک واسطو ریکویسټ دوستانو پروسیس حالات کې دی، دا چې همسټر کمپیوټر اوس زیات مصروف دی، نو به زیات مصروف دی، په همدې اساس باندې دغه زیات پروسیس اخلي او زیات لوډینګ اخلي دوستانو. نو په همدې خاطر باندې زه تاسو ته ویډیو نور نه اوږدوم، نور کار همدغه ډول دی دوستانو. خو پورته به تاسو ته سکسسفول ادرس ولیکي که نه چې تاسو ادرس دی هغه په بریالیتوب سره په دې کې کنفرم شولو. نو اوس مهال دغه دوستانو لږ څه وخت نیسي، ځکه چې همسټر کمپیوټر چې اوس دی ټول خلک ورسره دغه ایکسچینجونه چې دي هغه کنیکټوي او تاسو ته پته معلومه ده او بهتر درته معلومه ده چې پته درته لګېږي چې ډېره زیاته غاټه کمیونټي لري همسټر کمپیوټر. نو په همدې اساس باندې لږ څه لوډینګ به اخلي او د پروسیس لاندې به وي دوستانو. نو اوس موږ تاسو ویډیو چې دی هغه تر همدې ځایه وه، نو دغه به تاسو ته خپل هم دوستانو بیا خپله کار به پای ته ورسېږي. نو زه اوس ویډیو د دوستانو پای ته رسوم، ویډیو تر همدې ځایه که خوښي مې لایک کړئ او دوستانو سره هم شیر کړئ. نور همدغه طریقه ده، په همدې طریقه کولی شئ همسټر کمپیوټر سره خپلې صرافیانې چې دي هغه زیاتې کړئ.